زمکی اسمنونه یو دو بل سمیلاو شي ملنگی و گراشی وجد و گراشی خط بد شي نو دا د حسین غم کې ډیره معمولی باندې خبره زوی لري کلمت آمد حسین د جهان هستی تیشی د کونین د کائنات د زمکی اسمنونه درهم برهم شي بیا هم د حسین غم دینه دروند غم دی دینه لوی غم دی دا څه داسې غټه خبره کوي ځکه کمرالي خان بزرګوال ویله څه په حضرت ذوالجلال ملال پیدا شو الله اکبر دا یو داسې ویلې بدشانواره یو ځای کې ویلي دي هغه یې څه امام حسین شهید په کربلا شو همدغه شعر والا همدغه غزل والا بیت والا یوه لویه مرثیه دی مولا مو د توفیق راکړه څه کم از کم د خپلو کاملینو د اروپا کلام خو پړاو کړو که نه همدغه غزل والا یو بیت دا دی هغه کامل واري بیایي څه امام حسین شهید په کربلا شو په خپل زړه کې قیامت ګڼه حضور دی قیامت څه د مو داسې یایو که نه بولی شاه قلندر یهی چه نازم آن فتنه دو عالم را که قیامت غلام قامت اوست غدی چه زپدغی دنیا باندیان نزیگم قیامت باندیان نزیگم قیامت خلق خبادی خو زونی ناز کوام زونی شکر کوام قیامت پوریزی به خلق جاری زب چکاری ویام زب ملنگی کوام زب درویشی کوام اندغه مقصد غالب بیان کرده اندغه مقصد اقبال بیان کرده اندغه مقصد بدشانور بیان کرده اندغه مقصد کمیرین و رپا بیان کرده ویلی سبب چه شده سبب داده که قیامت غلام قامتی است قیامت مطلب چه شده قیامت قیام نده کله یو شای قیام دا سیالمنده که و دریگو گنا قیامت مطلب داده چه چوک دا محشر میدان کی کله و دریگی گنا انتی دا قیامت بلیشی چه مطلب یوم ندعو کل اناس به امامهم قیامت پوریزی با هر یو کاس هر یو گروه خپل امام و مرشد سره رو بدلشی اغایی چه قیامت نبزد سنگی ننزیگا چه دا قیامت میدان کی علی بلاروی حسین بلاروی اندی تا دا قیامت یایی ندی وریزی بزن ناز ویلی نکوام چکاری بویلی نویم خوشحالی گام بویلی نا چه قیامت نیم خبا بلکه حقیقی قیامت حسین غام دے دا حسین شهادات نلوی قیامت کے ایلات کی دیش یا علی تو حسین غام قیامت ہے ازکا دی کامل و علی بویلا مقصد مداده صدا جمله د بچه و زړه باندې لوح و قلم سره ولیکل شي چې دی کامل و علی بویلا چې امام حسین شهید په کربلا شو په خپل زړه کې قیامت ګڼه حضور دی او خلکو د حسین غم نه لوی قیامت کائنات کې بیا بل نشته دی هغه قیامت خو حسین ته محتاج دی کله حسین قیامت محشر میدان کې ودرېږي کله علي زین العابدین مولا ودرېږي کله د زمانې حجت ودرېږي همدې ته د قیامت یایي نو دا خو مؤمنانو دپاره د عید وریځه دی دا خو مؤمنانو دپاره د خوشحالۍ وریځه دی دا خو مؤمنانو دپاره د عشق وریځه دی حقیقت کې قیامت حسین غام دی حسین غام نه لوی قیامت نشته ځکه کمرالي خان بزرګوال ویله چې په حضرت ذوالجلال ملال پیدا شو په هر کال چې محرم هلال حویدا شو څه کله تاسو نه لاړ شو د محرم میاشت راوځيږي طلوع وکي حضرت ذوالجلال سره ملال شي ټوکړي شي ویلي چې علامه اقبال تاسو نه لاړ شو چې تا اشعار دي دا نثر یاشت ده نثر مطلب خبري تاسو نه لاړ شو هغه خپل نثر کې یو جمله کړې ده چې خدای مو اوریدلې دي چې نحن اقرب الیه من حبل الورید ته انسان سره شهرګنه نږدې زندگی ګرای قرآن آیات ہے نا سمود انسان سلیمینا دا سلیمی ولا گم آراغا دے دینا زیاد نگدیو انسان تا ایمو زندگی دا شهرک سر دے ناغایی سا خدای از حیرانیا سکل دا بادشاه حسین خواستا گردن باندی دا ظلمان و گلون وریدلو اگا وقتی بتا باندی زتیر شوی اگا وقتی بیتا سا حالو تو بطور ملال شوی ازکا دا کامل و علی بولا سا پا حضرت ذوالجلال ملال پیدا شو
په هر کال څه محرم هلال هوی داشت کله د محرم هلال طلوع وکي خدای ډېر غمجن شي داسې نظر شو ډېر خفه شي د کائنات ټول د حسین غم کې ډوب شي خدا بلا خبره ده چې اهل نظر کسي اهل فکر کسي کوم الله اکبر داب و دواب دي زنور دي هغوی ته پته نه لګېږي صلوات حسین بادشاه باندې بس د تاسو نه درشم نن ایمون موضوع څه دی او که مولا د زمانې حجت منظوره وه ایمو داسې موضوع سوره العطا محرم دغو مجلسو کې خپل کام علم سره خپل کام فهم سره به موږ کوشش کوو مدد به بادشاه حسین د حسین مور نه به مدد وغواړو سوره العطا سوره انسان سوره دهر مختلفی نوید دا یو داسې موضوع ده سوره دهر د کوم ترتیب د قرآن 76 نمبر سوره ده موجوده ترتیب مطابق سوره دهر 76 نمبر سوره ده 32 کی آیتونه دي بسم الله سره 32 کی آیتونه دي او دا سوره مدنی سوره مدینه کې نازله شوې ده او څرګنده خبره ده سوره العطا کچا لاغونی مجلسونه اوریدلي وي لاغونې چې ته ستړي کړي وي د سوره العطا خبره راشي خود به خود هغوی ته پته لګېږي چې دا سوره د پاک پنجتنو شان کې نازله شوې دا د مولا حسن مجتبی پادشاه حسین شان کې نازله شوې ده بلکې انشاءالله الرحمن داسې به ښه شوی چې دا د پنجتنو شان کې نه دا د بیبي فیضه سلام الله علیها شان کې نازله شوې ده اهل بیت مقام خو ډېر اعلی و معلا دی هغه خو ډېر بلند دی هغه خو ډېر ارفع دی هغه خو ډېر ادبیات لري ډېر معنویات لري دا سوره د بیبي فیضه سلام الله علیها شان کې نازله شوې سوره العطا سوره العطا کومه سوره ده سوره العطا تاسو نه جار شو لکه څنګه امام شفیع رحمت الله علیه غیظ الله حتا و متا مکه تاسو ته لکه تاریخ وضع شي الله حتا و متا عاتب في حب هذا الفتى فهل زوجت فاطمه سلام الله عليها غيره وفي غيره هل اتى امام شفیع بني امیہ و چولو کہتا یا دو باندې ورباندې تیر کړلو څه خبردار ته به د اهل بیت فضایل نه بیرئ ته به د محمد و آل محمد مناقب نه بیرئ ته به د علي حیدر کرار فضایل نه بیرئ خو څه کله قید و بند نه خلاص شو کنه داسې نجات شو څنګه د جیل دروازې کې راووتلو دغه بیت یې ولیکلو دا بیت له باندې سوچ وکړئ هغه غږ وکړلو چې الله حتا و متا عاتب فی حب هذا الفتى عاد دنیا خلقو عاد بني امیہ و منورو ما په څو پورې داسې د مولا مشکل کشا محبت کې ملامت کوئ تاسې په څو پورې یایو چې علي سره محبت ما کوه د علي ذکر ما کوه علي سره مینه ما کوه د علي منقبات ما بینوه څو پورې به ما ملامت کوئ فهل زوجت فاطمه اوس یې داسې قطعه ولګوله داسې دلیل یې راوړلو ځکه د کائنات ټول رجم شي دي دلیل مثال نشي راوړی هغه داسې ویله تاسې نجار شو فهل زوجت فاطمه غیره وفي غیره هل اتى آیا دو جهان و سرداری بیبی خونه عظیم بیبی بلچا طور کې ده الله اکبر زبد علی فضائل څنګه نه بیاو زبد حسنین و فضائل و مناقب څنګه نه بیاو آیا د دو جهان و سرداری بیبی خونه عظیم ورمنه بلچا طور کې ده آیا سوره هل اتى خونه عظیم سوره بلچا شان کې نازله شوې ده هغه د سیاي سعاد دنیا خلقو امام کائنات ته چیلنج ده امام اسلام ته چیلنج ده امام عالم اسلام ته چیلنج ده کچېره د حسین مور غونې عظیمه ورمنه د بل چا کور کې وي سوره هل اتى غونې عظیمه سوره د بل چا شان کې نازله شوې وي نو ما ته یې وښیوئ زه دغه فضایل بیان کا زه دغه منقب بیان کا که ورمنه د علي کور کې ده سوره هل اتى د علي کور کې ده بیا زه حق لرم چې د علي فضایل بیان یا که د حسین مور غونې عظیمه بیبي د بل چا کور کې نازله شوې وي
رزقنا ما وی فضائل بیان کو که سوره هل اطاونی عظیم سوره ایبل چوشان کی نزیل بی زبدا وی فضائل بیان کو زکلا ورمنا دا علی کور کے دے سوره هل اطا دا علی کور کے دے انما ولیکم اللہ دا علی کور کے دے انما یرید اللہ دا علی کور کے دے سوره الحمد دا علی کور کے دے الف نون سوا ناس پورے الحمد نون سوا ناس پورے ټول قرآن دا علی فضائل نہ ڈاک دے زکلا قرآن دا علی فضائل بیان کری دی خدای دا علی فضائل بیان کری دی جبرائیل دا علی فضائل بیان کری دی محمد مصطفیٰ دا علی فضائل بیان کری دی آدم دا علی فضائل بیان کری دی عیسیٰ دا علی فضائل بیان کری دی موسیٰ دا علی فضائل بیان کری دی خضر دا علی فضائل بیان کری دی اصحاب دا علی فضائل بیان کری دی موسیٰ دا علی فضائل بیان کری دی رضبی اکثر دا علی فضائل بیان کو فضیلات محتاج دے محمد و آل محمد ازکر داشت نجار شام شیخ خطار بزرگوار و جمله وگرد شیخ خطار بزرگوار کاملینو کی عرفاو کی زکلا دغه منطقه کرنا یو مضمون روا خستایشی کنه بس بیا غد بعد علماء ویلشی تو اوپ نه به کاملین عرفاء ویلشی تو دوپ توجه بده اغاول داشت نجار شام بشان او حل بشان او لا فتا آمد فدی صدق علی فضائل سے کہ بیان کو کہ بشان او لا فتا آمد فدی کہ از سے نان او حل عطا آمد فدی آقا دنیا خالقو آقا ہستی صداق شان کی جبرائیل ملاک شورو کنا کہ وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس لا جنگ احد کے ذوالفقار نزلی دروگا جبرائیل کلا کا سورے کا ولی جا سورے کا ولی علی علی سورے کا ولی لا فتاو الا علی لا سیف الا ذوالفقار اور خلق آقا علی جبرائیل ملاک شورو دا علی علی سورے وقت لے اگر شان کے لا فتاو نزل شورا اگر شان کی سورہ حدید نازل شولا اگر ذوالفقار نازل شولو آقا علی سے اگر درے روٹے ویر کے روٹے سے شدید دو سے نجار شو سورہ حل عطا کی تو درو روٹے وہ ذکر دے گا نا تو خودوں سے دفاتا دے دو سے نجار شو کہ نبی باتیں نہ نیواؤ ہوئی سورہ حل عطا دا پاک پنچتن و درو روٹے وہ بہت کی نازل شوی کلا پاک پنچتن علیہم الصلاة والسلام علیہم اجمعین کلا درے روٹے دا خدای لیانے کے یتیم تا اسیر تا مسکین تا ویر کلی خدای سورہ حل عطا نزول دا سورہ حل عطا تو سے نجار شام شام دے نو بس اندہ خواجہ دے خوص کی سورہ حل عطا کی مضمون دیر دی دنیا و مزمین دیر دی کائنات کو کے پڑھتے ہیں خوب سراسر نن ایمدو سے مضمون باقی مضمون نبا ایثار دے قربانی دے شان دے منزلات دے فضلات دے ملکیات دے دہنویت و ملکیات کو مپری دے دو مائی شورا کا مولاتا زمانی حجات منظور بھی دو ایمدو سے دینو خود نن دو سے نجار شام نن ایمدو سے ٹاپک دے محبت اللہ اکبر بس محبت خبر رو گلنا اطاعت اول الامر خدای واجب کرے مودات ایمان رأس الواجبات ہے مودات ایمان دستر کو نور دے کمرہ لحال بزرگواری مودات ایمان دستر کو نور دے منافیت بستر کو نور لکا حباب شو حباب اولو تے آئی اولو گونی تاس نجار شو منافیت ازرستر اشتار دی ولی اوی اہل بیت و سموادات اشتار ہے محبات اشتار ہے تاس نجار شو دیو جن آقا پا دی دنیا بانے پاکرات بانے دے رون دے اولائی کا کل انام بل ہم ازل اقاپا مثل دے زنور دی بلکہ زنور نا بتار دی جو دا اہل بیت محمد و آل محمد دخلا آقا اسفل صابری کی دو سے نجار شو نو محمد خبر رو لنا اس آیات بتا دے بس یا علی مداد 8 نمبر آیات باورو یا قدبات مختصر ہونے مضمون تو سے خدمات کے پیش کو مقصد تمام حسین بادشاہ نے رضیبہ کرزے گا تو حسین مور کو سے رضیبہ کرزے گا یو اور زمانے مولا باقی کی صلوات اللہ صلی اللہ نمبر آتے ہیں وَيُطْعِمُونَ طَعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا آقا ہستے دی زاوی دو خدای محبت کی تعام ہوئے گئے تعام خود کل تو سیادی مکمل تو سے نجار شو مکن ساندار دالو حسن دالو
خو چې دا اوسه پورې یاد ونې رانغللو اصل شی محبت دی، اصل شی اخلاص دی. اخلاص څنګه دی تاسو نه در شو یو عبید و یو زاهد و در کیسه د بیان کو او محبت موضوع ډېر ښایسته موضوع دی تاسو نه در شو ولی کائنات کې سرشت کې ازل کې دربار محبت نه زیاد اثر د کائنات کې بل هیڅ شی نشته. هغه زه بالکل پریکټیکل دلیل درکوم. خود عبید خبره وکړي یو عبید هغه یکار دی ریاض کومه د شرک هر څه موافقیدای شي خو شرک موافقیدای نشی تاسو نه در شو. ریاکارین بد شی نشته ده. اخلاص دی سوره کې یو موضوع اخلاص کې باندې انشاءالله خبرې کیږي خو صرف د عابد هغه ته حقیقت سره کې ورو 70 سال عبادت دی خوریاتی خالق وی تو وقت څخه عابد څنګه عبادت گزار نه څنګه عملونه کوي وخت هر وخت رکوع کې هر وخت سجود کې هر وخت عبادت کې د عابد 70 سال عبادت وکړي یو کې بل ورځ ویلا سره د څه ځان مغار کړي د ټول شرک او وګړو ویلي څه مخلوق ته عبادت کول ریاکارې مطلب خدا دی خدای په ویل کې مخلوق ته عبادت کول څه مخلوق وایي خدای رضینا رسول رضینا مولا رضینا مخلوق رضی شي دوی زدا خو ډیر قابل دی نو څه شرک شولو عبادت چا دوپاره شو مخلوق دوپاره شو خالق دوپاره نشولو تاسو نه لا شو نو دا 70 سال عبادت وکړو بل ورځ ځکه دا سوچ پیدا شو چې ورته دا سره یو کې غار کې شرک کې غار کې روشن نشي عبادت وکړو صرف لله فدای صرف خدای پاره وکړو لوړلو خپلې علاقې نه بهر لکه مثال زه د وخت پورې شاه حسین صاحب د زرګاو زرا د سیوریا علاقې ته راوړلو یو زوړ ولې مسجد د علاقې پرېږده څه دپاره چې نن شپه باندې خالص و مخلص عبادت خدای وکړي کله د عابد لوړلو د سیوریا علاقې ته یو زوړ ولې مسجد و مسجد ته ننوتلو بس رکوع و سجود باندې لګیا دی شپې ته باندې باران شو دروازې ګرام دروازې څخه کله ګرام وکړلو ګرام ایدی زده که ایران خبر پیدا شد تا شکر ده دان تقا چوشتا و بیز وقت سکر ندانسی که خابه ده عبادت باقی نگیانه 70 سال دواد ایوش به عبادت اراده ایگری و صدا صرف لله و فلا بکو خود سکر دروازه گراب بکو چونکه عادت شه و فطرتی جور شده و سرشتی جور شده و نو لحاظ از رکی اوله تساو شدم ده خدا چون خبوی سساده هو عبیده و سسنگی خی عبادت ده دورش با عبادت رو سبھی کله مسجد نه وروتلو به یو تور سپای پروت و مسجد کې نه باران نه راغلو وجه هره تاسو نه جار شو باران تور سپای راوته و باران درشنه و راوته و مسجد کې پروت و نو زړه کې ویل څه وایي په پتا باندې چې ټول شپه عبادت در سپی پاره بیا کړه نه هو ټول شپه عبادت وکړو در سپی پاره الله اکبر ز سپی پاره عبادت وکړو نو یا کړي ډیر بادشاہ دی اوس څه نه دی کو قابلیت کی کسا اخلاص شد اخلاص به څنګه پیدا وي اخلاص تاسو نه در شو محبت سره پیدا الله اکبر کاملین او اورپو قرآن دا اهل بیت محبت باندې مودت باندې ډیر زور ویل لري کړي دي واجه دا دی وو تاسو نه در شو دا جمله سره باندې ولې کوئی بس یا علی مدد ده چونکه کله کومه چې محبت راوللو هغه چې تاسو نه در شو یو راکښه کله جو مخلص محب ده کله جو چا سره محبت کوي هغه بیا کوي دا نه کسي هغه بیا کوي چې کوي بیا هغه محب ده محب سره محبت واخلي تاسو نه در شو لري کوي نبی او چې دا قرآن بار بار د اهل بیت محبت ذکر کړي دي مودات ذکر کړي دي هغه واجه دا سوال دور لري کوي لور شي اول دور شرک لور شي کله شرک نه لورلو کله ریا نه لورلو خالص او مخلص محبت شولو هغه د بعد کوم عمل کوي قبول ده که شراب کوي قبول ده که ملنگی کوي قبول ده که نظر ور کوي قبول ده که نیاز ور کوي قبول ده که ملنگی کوي قبول ده که حج ته قبول ده که زیارتو ته قبول ده ویل څه محبت سره ده مخلص کی تاسو نه در شو خالص کی خو کله محبت سره نشته بیا یې کوي ده بیا عمل پیدا نه لري صلوات مولا حسین باندې ازکه قرآن ویلا کسا اهل بیت کو دوباره مشعل راه دی کو دوباره هدایت دی کو دوباره هدیات دی ایو جمله ته وګورم تاسو نه درشو یو پروفیسور لګیا دی بچو ته وای بورډ باندې یو پروفیسور راغلو ټول پروفیسور دی رانا وته لوکچی ولا کلاس رانا وته وځه مونږ تاسو علي دی زاده علي دی دابې دی داتې دی دا وای بورډ باندې پریکټیکل پروفیسور کې هیڅ کلر دی دا علي دی یو دی مطلب دا دی چې خپل علي دی نزد یو معلم بچو ته درس ورکړي
توجه مده یا تاسو نه دا شونه یو معلم دې لګیا دی بچي او دا درس ورکوي او دې دا مطلب دی چې دا معلم دا پروفیسور دا سکالر دا عالم چې دا بچي او دا درس ورکوي دې په خپل نزدته کړه درس یې همدا مطلب دی نه بلکې هغه بچي او دا پریکټیکل نمونه دی کنه هادي دی کنه مربي دی کنه معلم دی کنه هغه پریکټیکل بچي او دا سبق کوي محمد و آل محمد رضا سے دوباره نمونه دی آیډیل دی انک لا خلق عظیم دی مو دوباره اسوه حسنه دی محمد و آل محمد پریکٹیکل ہر یو شای متخیل دی سعود دنیا خلقو دین بسن کی کوي دنیا بسن کی کوي قربانی بسن کی کوي اوس الله محمد و آل محمد بزری باندې متریار او خیالا هدایت راکړو صراط المستقیم لیا راځه او خیالا الله لته ويطعمون الطعام على حبه او دنیا خلقو محمد و آل محمد عقدی زعاد الله محبت کی تعام ورکړي چا محبت کی دا اللہ محبت کی تعام ورکړي ويطعمون طعاما على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا مسکین تا یتیم تا اسیر تا خودشی علی حبه یہ معنی محبت اس خبر راغله محبت ازک الله یقول لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربى توجه صحیح و جمله زباسه مختلف در رسالت شه رسالت کسا محمد مصطفی رسول دیگه تقوی سینو مزمل پیغمبر ده خاتم النبیین پیغمبر ده توجه مصر و صدوی در رسول الله رسالت کی چه طول تو خدا احکام دی کنه نوسنل رسالت کی توحید نبوت ولایات المنزل رجات حلال دی حرام دی مباح دی مکروه دی حدث دیگا تو خدا صورت دی ہمارے رسالت کی دیگا اس کا سعادت کا اللہ دا اہل بیت و مودات عاجر رسالات اهل بیت و موادات قرار کړو د اهل بیت و موادات کې کېدولو تر تاسو نه دا شوم ثواب یې چورونی څنګه د ظالمون کوم د علی نما به کې نه خلو د علی ذکر بنه کوم اهل بیت و نما بنه خلو نه بلکې موادات عاجر رسالات او پورې نه علمون کوي چې محمد مصطفی ته ویلا ایو ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته عندما كان حبیبا علی د اعلان وکا کچره علی د ولایات اعلان د ونن سوالو او تور رسالت نه ده سوال سمتا ان د توحید رسول ده ان د نبوت رسول ده ان د علم رسول ده ان د رشاد رسول ده ان د زکات رسول ده ان د خمس رسول ده کلا علی ولایات وی علم رسول ده او رشاد شاده خمس شاده ک علی ولایات نبی دی شاده یا خطیبان جوش ولا جمله نه ده تاسو نه دا حقیقت ده دا دین اصل ده اساس ده ازکه مولا رسول صلی الله علیه و آله و سلم ویلا تو لكل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اهل البيت او دنیا خلقو هر وشی دوباره یو بنیاد وی خود اسلام بنیاد څه ده هغه مو اهل بیت و محبت کچره الله اکبر کچره د علی ولایات سره د زکات په توافق ده کنه دې صرف ټیکس ته صرف سود بیا زمانہ نه لري کچره لاړه له حج ته علی ولایات سره د مولا مینا در سره د اهل بیت و مولا در سره ده نو بیا حج ده کنه بیا حسین سره حج عمره باندې بدل کو حجیانو خپل کپلو لاندې اسلام دوباره د حسین شهادت دوباره تاسو نه در شو توري وروړي وي زمانہ د اسلام کې نه بدنام شي خانه کعبه بدنام شي حسین شهید شي پاتاونه لګي چې حسین کیوں شهید توجه مده نو لہذا مقصد مداده کسدا محبت باندې دور زور ویلې صدا بدا ورو الفاظو کې صدا وایو صدا محبت باندې مودات باندې دور تاکید ویلې هغه واجه دا دې څکل یو کس محب شولو هغه مخلص هغه بدون اوس محب عاشق کی تاسو نه دار شو هغه د خپل محبوب زبر و زیر تکسی هغه د خپل محبوب قد و قامت تکسی هغه د خپل محبوب سترګو د سترګې غړي ځکه هغه سترګې پټې دي دا سترګې پټې دي هغه سترګې رمټې دي دا سترګې رمټې که محبوب پوهچې نو دا تزمن پسې کی که محبوب ژړا کوي دا ژاړي که محبوب خندا کوي دا خان دا دین دیگه نه تاسو نه دار شو توجه کنه یو صلوات بادشاه حسین خوری نبی باندې ختم کړي اللهم صل علی محمد اصل تشهد اصل شاه کسا كنت كنزا كسا حديث قدسي ده
كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. الله أكبر. زي وبارد خزانه कायनात नौ उसमें की नौ असमानों ने नौ उड़े तो जो पासों को यानी बता दिया कि जो लिया थी मौला वो कैसा जो नहीं तो सीधा मेरे सारा मोहब्बत सारा वसूलिशी ज़ल्लाहु बांधे वाले कोई और इस शैतान वो कायनात नौ उसमें की नौ असमानों ने नौ इंसान नौ जिन नौ हुश नौ तयूर नौ अंबिया नौ औलिया नौ कामिलीन नौ है तो शैतान वो सिर्फ खुदा है. अल्लाह अकबर. उस ताला इस ज़ेवा पटक खजाना हो फ़अहबब तो मौ की मोहब्बत रहो. अल्लाहु अकबर. ये खुदाई वजूद और मोहब्बत वजूद है. ये खुदाई वजूद की सवाल पैदा हो शवे दे अवाल ना अवाल वजूद की रगले दे जे वजूद की रगले दे मोहब्बत. अल्लाहु अकबर. तो सनदा शमा द अल्लाह वजूद की सवाल ना अवाल शाय पैदा हो शवे दे अमा मोहब्बत है. कायनात की सदरगाह दे अमा मोहब्बत है. एक कायनात राज दे अमा मोहब्बत है. दे इस्लाम राज दे अमा मोहब्बत है. द दीन असरार ना अजीम सेव दे अमा मोहब्बत है. का मोहब्बत भी दीन दे का मोहब्बत नवी दीन निष्ठा दे तो सनदा शमी को पर दे आने पाक दे बिया दीन पति की ना तो सनदा शो नो अंदा को आजा दे तो सनदा शो ज़ाज़ का अल्लाह ये ज़मान की मोहब्बत रहो मा मोहम्मद मुस्तफा के नात करो वशवा मोहब्बत महबूब जोश करो. अल्लाह अकबर. उस दार तबया अवल महबूब भी का अवल मोहब्बत अवल तो सनदा शो महबूब भी se scelito usamo iera da gore dir khole gore de sonzo der ko dise modi ramina de iera da plana ka pre dir khuli ka prade iera mazidora ka prade mo saramina de monde grona de nesa kapra sara shtona gore sara shtona shay sara shtona da mohabbat josa awal mahbub hi jabo nasile to sada bada khabari di no se na jacho mola der ka bada bibiya der ka awal mahbub hi awal mashuk hi ada da bad mohabbat अवल महबूब मौजूद भी माशूक मौजूद भी अगर बाद इंसान वजूद के इश्क रोश. अल्लाह अकबर. ये शाय मौजूद भी तब अल्लाह मोहब्बत वकी उस अल्लाह ही ज़ेवा पटा खजाना वो मौके मोहब्बत रोगलो तो मोहब्बत रोगलो कला मोहम्मद वाली मोहम्मद मौजूद न वो मोहब्बत को मना रो मोहब्बत जो सारा खुदाई वकलो. अल्लाह अकबर. दा खुदाई मोहब्बत जो सारा वकलो मालूम शमा बस याली मना दे स्मकनो आसमानो मेरस्तरगनो मियाशनो कहकशानो आसमानुनो जिन्नो हुशनो तुयूरनो इंसानो अंबियानो हितशनो खबर पंचतने पाक मौजूद हो अल्लाह पंचतनों ने मयान सुबह उसमें के आसमानों में खिलकात करू. सलावत मौला बाप अल्लाह मोहब्बत वकला लोगों को पंचतनों सागद बादी कायनात खिलकात अल्लाह मयान शवरों को मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले आगद बादी मखलूक खिलकात तो से नजाशा बस अता हुआ जाए उस मौला इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का चौक पुख्ता है. समौला ये दिन से डेफिनेशन है दिन को खबानशी दिन को कलाम ने सोच वकी दाखल को मलयान को मुब्तियान को अटोलोना सदा को मालूम नहीं दिन ये मुद्दा बहुत जोड़ रहा है मुद्दे पलाव जोड़ करी यो दौर में सभी मौजूद थी यो वहशत में सभी मौजूद थी वो दिन दौर न दे दिन वहशत न दे खौफ न दे दिन मोहब्बत है. अज़का मौला इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहि वेली वेली इनको सिमो दौलत से मौजूद है मोहब्बत व युतइमुना तआमन अला हुब्बिही अहोई द अल्लाह यार की तआम मिल गई हो या वो मोहब्बत की मिल गई द अल्लाह मोहब्बत की मिल गई. अल्लाह अकबर. मोहब्बत है तो से नजार शो अज़का मौला इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहि सलाम खबान शो मौला पानी में सल्लल्लाहु मौलाना चौले से मौला मुद्दा दीन वज़ाहत वका डेफिनेशन वका बस मौला दीन से वज़ाहत है दिन मुद्दा खाल को सीना छे जोड़ करे दे वो रखा से नजार शो ने इस्लाम ने वाली का कल मौला पिंजमे के लिए चौले मौला दीन से वज़ाहत है दीन से तफसीर है दीन डेफिनेशन से शेदे तारीफ से शेदे मौला दौलत से अदीन हुवल हुब वल हुब हुवा अल्लाह अकबर. दीन बज़ात खुद मोहब्बत दे मोहब्बत बज़ात खुद दीन दे. अल्लाह अकबर. कचौई दीन वज़ाहत मोहब्बत ना बगैर वकलो अगर दीन ना दे कचौई मोहब्बत मवादा डेफिनेशन अहल बैत ना मोहम्मद वाली मोहब्बत ना बगैर वकलो अगर मोहब्बत अगर मोहब्बत ना दे तो से नजार शो वाजत शेदे अंत से वाक्य होना सोने यो कासरो वकलो मौला
जाफर सादिक आले मोहम्मद मौला मदीने के वास्ते रही अंदाज़ की जुमला में मकसद था वो मौला अजल देगा खुरासान ये कासरों में पैदल मज़ाली भी करना उसी गोरी को नहीं करना उसी सहूलियत को नहीं उसी जज़्बा को नहीं पैदल सफ़र की खास पैदल रोगला लुड़िक्स करे ने मगसे उन्हें सफ़र दूरी ताली की खुबों की यज़ीन होगी सफ़र पैदल सहरमों रोबोंगे ग्रोबोंगे मज़ाली भी खुरासाना ईराना मदीने का युकास मोहिब द मौला और अगले दे दावरी चौदे इमाम जाफर सादिक आले मोहम्मद करीम मौला दावर दे तो से नजर शो दा कासन के रोग में दो मौला सलाम ये वो बस अंदाज में नहीं जुमला दे नु दी से वकील कला दखल लमनी दा काफी की बिली दूरी से खाकी दी तो से नजर शो कला खबल يخبي दा لوس وجه يزغاي بس खाकी azgi بس खाकी خب दी से वकील مخ دے امام جعفر صادق آل محمد مولا مخ لکه مخ مولا راسته زندست کینو مخ ودا کینستو کینستو زون د دنیا تلای زون خپل خو کې کوم ازګي ازګي دا زون لري کوي توجه مده او سترګې د مولا ته کړي سترګې د مولا خولي مخ توجه لګي مخ سترګې کړي دې ټیم کې دا یو صحابي دی وا جمله وکړه بلا مو کسان په خدای باندې د زړه د خراسان سار نه راغلی ومه زلزلہ خراسان سر نروسته اونگا صرف دادر خسته محبت روسته بس خبر محبت اخیری دیوان تمام شغل داس نگاه شد ز خراسان سر نزرگله اون دادر خسته محبت کی رگله او دادر خسته مودات کی رگله او در جمله امام جعفر صادق آل محمد مبارک کو بگو تورسته د مولا بگو تکلا دا جمله ورسیدلا بس واو مولا ور باندې یو سند کې کېدلو یو سرټیفیکټ ور باندې کې کېدلو یو تمغای ور باندې ولا یو مهر ور باندې ویلو هغه څنګه مولا مخره وړولو هاي د اصحابو د خاص نه پښتنه وکوي سهل دین عل الحب آیا دین محبت نه علاوه بل څه شی دی توجه مده الله اکبر مولا دیویلا زیده که هسته محبت کی رگله مولا دیویلا سوال دنیا خلق خبردار شوی دین محبت نه سوا بل څه نه ده کچری محبت وی دین شاده که محبت نه وی دین نشته ده هغه بینه ده منافق او مشرک ده هغه بیا منافق او مشرک ده حل دین الهو دین پختنه وکا ته دین محبت نه علاوه بل څه نه دین محبت نه علاوه بل څه نه ده ځکه تاسو نه دار شو کاملینار وختي نری کوي څو خلکو ته محبت کوي حسین سے وکا کشرا کوي حسین ته وکا تیری وحی کے بعد بادارشی کچوگ جامع گاد درس جهان بچنا الله اکبر سپوخیو نماتام غسل ونکه د جهیم دسرو لمبو علاج بسکه کچری د حسین بادشاه محبت سره نشتا بیا به جهیم د سره دیاری ششتا بیا تاسو سات و سمان ششتاده بس سر د حسین محمد عظیم سناد تاسو نگار شو اندام سناد و کسا تاسو نگار شو دین محرم بانده ابن زیاد ملعون بانده خدای بشمار لعنت تو برو دین محرم بانده ابن زیاد ملعون سکلا کفی تراور رسیدن کنه کفی نکبندی وشمار څه مطلب ای کوفی ټولې لیارې ټولې مخې دروازې بان شولې څه خبردار چوک د حسین نصرت ته د سلام اوس عشق کمال ده کسا اوس محبت کمال ده کسا تاسو نه دار شو اوس لک الله اکبر حقیقي عشق ده کسا څه عاشق وي هغه ته دروازې هغه ته غرونه هغه ته رغونه هغه ته پابنده هغه ته کومې هیڅ معنا نه لري تاسو نه دار شو هر طرف دروازې بان شولې هر دروازه باندې تاسو نه در شو پهرهدار ویلوردی محافظ ویلوردی پوجان ویلوردی تو چوب وزیام تلشی خلی چوب را وزیات تلشی خلی خدا سے نه در شو د مغرب ټیم دین څه دغه تاسو اوس روجمات وکړو د مغرب ټیم دې ټک 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 ایوي دروازه باندې د کول باب شو اجازه دروازه ده د حبیب ابن مظاهر اسدی سلام الله علیه یا علیه السلام الله حبیب ابن مظاهر اسدی دروازه باندې ټک 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 د کول باب شو حبیب انتظار کې د حسین ته د خطبات د حسین کو په طرف راوته د توسن نه شو څنګه چې حبیب راوته نو قاصد ویلون زه حسین قاصد یم دایما ته کاغذ راکړی دایما ته خط راکړی ارمان د حسین د علماء نه مختنه وګوري عاشق ته د شریعت اصلي ته د شریعت ضرورت ها
استشاره ضرورت بی عشق تو سنگر شو خدای توکسی رسول توکسی امام توکسی صدق سکودا و دقیقی عشق نده تو سنگر شو اندا یو دانس کو کی پڑھتے حبیب ابن مظاہر اسدی تا حسین سے کی خاطر کرے دے حبیب ابن مظاہر الى رجل الفقيه حبیب ابن مظاہر اسدی ای دما حبیب اورورا که هاری تو حسین صد دیدار وشی ناشوران مخی زان کربلا در ورسد بس یا علی ملا اخیری که تاسو نظر شم کله دخل ولی دخل سم مناظر و کوم حالات کی ولی گایشو تاسو نظر شم څلورم پنځم و حرام باندې نغری وغږی کلاکا سوری وشي شریعت الحسین ورمنه غاب وکي فزام ولې لکه پختنه وکړه څنګه وشي د سبب څه دی ویل ورمنه وورا یزید ملون ته پاوځ ملعون ته پاوځ راغلو ملعون ته لښکر راغلي ورمنه بیا ګلمنه شي سرې سترګې او چاپی کې فزام آیا د حسین چوگانی شد؟ آیا د ولی بلبلی چوگانی شد؟ آیا د محمد والی محمدی چوگانی شد و حسین تروشی؟ ورمانه که لمنش با پیزا موری لگ دمو ورور حسین کویا حسین راو لالو شیرینی خوری عمر بکا ویلا ورورا عمر نکوام دار تباید هر طرفا نلختری رزی هر طرفا خالق رزی آیا تو این چوگنیش تازی تو مدد تروشی آیا ایتا هیچ بلیش داد داری ایتا پختن وکی ایتا نصرت وکی ولی دما شیرین خوردی وقتی به حسین پختن چو کردی الله اکبر د حسین پختن بدی وقتی چو کردی ولی ورمنه و دیگه ایتا سنه در شد دما ورور حسین نور جوگوی کردی و حبیب خوش داده کن مسلم خوش داده کنم وورا مسلم بزرگوار 100 سال نزدیاد اومد رسول الله صحابی ده مولا بشیر گوشان صحابی ده ملک خام شوه ده روز استرگو باندی رکی کشی بیدی ولی سکل مسلم بزرگوار جنگ تا بدوگا نداس ندار شام اوالی ملیاسی ده که تینگه وطنه صدو بارد سا ملیا خامه نگی ارمان تا حسین ده دایوای و جملان ده عشق ده خدای وقت سودی پوشی بس داس ندار شد دویم کار مسلم بزرگوار سکرده ده درست بینگره شده ده روز استرگو باندی رکی کشی بیدی دستمالی رو خستلو تینگی روزی وطنالی سماکا روزی استرگو باندی رکی نویز زخور و جهاد حسین پنامی زخاملنگی وجه حسین پنامی عشق حاجر ادا کد رسالات حاجر ادا کد حسین پنامی سترگی تینگی دردیدی دادویما نخکر داس ندار شو وزکل حبیب زرگوار تا داس ندار شو ورمانی و دولت زهرورا حسین حبیب دا خواهد ولی که حبیب دا خط ولی کرش ولو خیالی علی اکبر مبارک و لاسو سر خط ولی کرو کلا خط کمتیش ولو دما حسین ولو حبیب دا خط ولی کرو خوری خط ولی کرش ولو ولی خیال من دا زویا کینا دا جمله قیامت و رزی پوری حبیب شورایی سو پوری قیامت نمیره غلیگا سو پوری زمانی مولا ظهور نمی کرد حبیب اخبر کابر نکلا کا سوری که یو برمانی دا خواستا سلام تا دما سلامی چی تازه غریب چی تازه فقیر چی تازه درویش چی تازه محمد مصطفی لولو سلامونا چی تازه علی و مرتضی لولو سلامونا خیال من نزوی ما طرفانا حبیب دیوا جمله ولی که دما حبیب ورورا دا حسین خور دا تا سلام کری وش وکا باری صد علی از نارگه حوارات تلال نشید و کربلات تزان رو ورسا بس داسه ندار شو خط حبیب رو خستل و سار باندی که سترگو باندی که سینه پسی ونی ولو داسه ندار شو کور ترانو وطلو کلا کور ترانو وطلو کور ولاو نبختنا وکا کور ولای دسترخان باندی ناسده حبیب خدای خیر وکا جوگو ویلا کاسید رکھنے وی چاو کاسید رو ویلا دا حسین کاسید رکھنے کور ولای لاس کی مڑے و مڑے ازمت کے باندی دسترخان باندی که دول ارمان دا حسین ویلا حبیب سیکلی کلی دی خاد کے ویلا خبر نہیں حسین کربلا ترغل دے وڑا بلبلا ورسرا وڑی سیدانی ورسرا بیبیانی ورسرا دی موت عرض کرے دے حبیب زر کربلا تزون ورسرا ویلا حبیب یاد زیر آدھا دے سن یاد دے ویلا کور والا دما مستوری در سر کے غلائی چوری گن نکا بندی دے دیحال کے ذکر بلو تا سنگی دار شد عاشقان و جملے تا کسر امتحان تا کسر باسی ندار شد یا قدام دا حبیب زرگوار کور والا دسترخان باسی دلا تکرائی نوا خستر و حبیب تیور واجب و حبیب دا علی اکبار خوائستا بود و سرخات رغلے دے اللہ اکبر ورمانی وکی سلام نکلے دے تی مختلعی بیاتی ای سلیاری باندی حبیب ایمان بنگڑی تو اخلا دورا ما تراکا ایمان چادر تو اخلا کمرباند ما تراکا وشو علی اکبر تا بزویل تا تو حسین خور تا بزویل تا حبیب ارمان نگاه کرو مرحبا جزاک اللہ ما صرف دا امتحان خستلو حسین قصید رو واسطه حبیب نویسی
علی اکبر خواستا بدو سرخات رغلوی حبیب بیا کو پیکی رسالیگی لو کدای نشی خودما برو ولا لگ انتظار وکا سب دیم شولو چه حسین ممالوی بس د عشق سودا وکنا کلا حبیب روتلو یا قدام مسلم بزرگوار ایو د قوم ته ویلار د قوم ته ویلار د نکریزی لاس کې ور سرادی حبیب ته نګری راغلو سلام مسلم ورو قربان حبیب ورو الله اکبر مسلم اورونه د لاس کې د سنسدي د دیش جوړې دي وینا سبا نبل سبا د جوړې ورېځه ده دا نکریزی باندې دوباره خستې دي سګیره مډیره سپینه د خپل ګری ته خزاب ورکا الله اکبر حبیب د ایس مسلم اورونه ما یو بل ډیر حسینی رنگ لیدلې دی ډیر الهي رنگ لیدلې دی نه غواړي چې دغه ګری ته د یو داسې رنګ ملو شي چې هغه بیا بدل نه لري ویله پوه نه شولو حبیب دا مطلب څه دی ویله لږ سوري ګډ بازار ته سترګې وکړه بس تاسو نه ډار شو مسلم بزرګوار ښایسته سترګې بازار کې چارې ګډ وغړولې پوج تیاري کوي پوج د دوی تیري پوج سره دوی ورسره دي لښکر دی یوه طرف بل طرف ځي ویله مسلم سترګې د وغړولې ویله حبیب وروره لږ مو پوه کړه ویله د بازار کې کوم حل چل دی د کومه تیاري دی دا چاته دی الله اکبر ویله حبیب وروره دا چاته تیاري دی ویله دا د ورمنې زوی د بیبي زوی حسین ته تیاري شو خبر نه مسلم خبر نه چې کربلا ته حسین راغلی دی علی اکبر راغلی دی عباس راغلی دی یا دا جمله وکړه اوس تاسو نه شو د تاریخ جملې دادي ویله مسلم بزرګوار نکریزې راواخیستلې خاورو باندې یې واچولې بیا یې خپې ور باندې راتېرې کړې ویله والله اوس به دغه ږیره داسې د حسین وینې کې رام کېږي چې قیامت ورځې پورې به بیا بس تاسو نه ډار شو ارمان د حسین دی هغه وخت راغللو چې حسین اجر ډېر کا چې کله حبیب و مسلم کربلا ته ورسېدلو که یا ګدام ویلي چې کله تاسو نه ډار شو ډېر وخت به ډېر تکلیف کې کله ولمنه راشي که نه نو بیا وړو بچي ډېر خوشحال وي وړو بچیو حلحلا وکړله کله حلحلا وکړله ورمنې غږ وکړو د حسین خور غږ وکړلو فضا ورمنې وړو بچي خو ډېر خوشحال دي څه سبب دی ویله ورمنې مبارک شه کو پیدا حبیب و مسلم رسیدلی دی یاد جمله وا ورمنې غږ وکړلو ورمنې پیسه زر زر لاړه شه حبیب ته د ورمنې سلام ورسوه مسلم ته د ورمنې سلام ورسوه تاسې نه ډار شو کله تاسې نه ډار شو پیسه بیبي راغله حبیب قربان پیسه مسلم قربان پیسه ویله د علي لور د تاسې ته سلام کوي حبیب ګریوان پرا کړلو مسلم ګریوان پرا کړلو خدایه چېرته قربان چېرته د علي لور سلامونه خدایا چېرته مسلم چېرته حبیب چېرته د حسین خور سلامونه بس تاسو نه ډار شو خو زه به همدومره وایم کله صفونه جوړ شولو که نه مسلم ولاړ دی تاسو نه ډار شو صف کې ولاړ دی هغه څنګه ظالمانو غږ وکړو چې حسین د لمونځ ونه کړي غشي تیار کړئ د غشو باران وشولو زوی علي ممالوي به ساده جملې مینې سره واورئ کله د غشو باران وشولو که هغه د بعد دلته حسین لمونځ تمام کړلو دلته حبیب راغللو یا حسین ویله قربان حبیبه ویله د مسلم اخري سلمي ارمان د حسین د تاسو نه ویله د مسلم اخري سلګردي حسین زر زر پاتېدلو منډې وکړله حبیب سارې اوچات کړلو زنګانه باندې کېږدولو مسلم سترګې اوچاتې کړې څښتنه حسین آیا ما حق ادا کړل حسین ته مانه رضي الله اکبر د مسلم سپینه ګیره په وینو رنګ دی ګل ګل یخې دی عاشقان داسې وي داسې نه ډار شو مسلم ته څه وایي هغه مو خپل حق ادا کړلو حسین ته مانه رضي ویله مسلم واوره محمد مصطفی تانه رضي دی د حسین مور تانه رضي دی علي تانه رضي دی زه تانه رضي یم بس تاسو نه ډار شو حبیب زر زر راغللو مسلم ته مخامخ ودرېدلو دا جمله د عشق د ډېر د محبت اجر ورسره ادا کړه ویله مسلم وروره ویله قربان حبیب وروره ویله الله اکبر خیمې پردې سره د لور ولاړه د درو یا څلورو یا پنځو کالو لور د ولاړه دی د ما مسلم وروره لور د ولاړه دی کور ونه د ولاړه دی که څه وصیت لیکي نو ماته وصیت وکړه بس تاسې نه ډار شو که موږ داسې وی یا به مو لور وصیت کولو یا به مو زوی وصیت کولو یا به مو ښځې وصیت کولو مسلم سرې سترګې وینو کې اوچاتې کړلې د ما حبیبه وروره د ما وصیت دا دی چې د حسین وینې نه لاس وانخلې د حسین یارې نه لاس وانخلې ما بل څه وصیت نشته دی او څه حسین ممالوي
باندې داسې نظر شو او شو هغه د بعد مسلم سر د حسین ځنګلونه کوز کړي سرجانو ستاسو تیار کړئ بیا حسین د مسلم سر واخلي د امامت ځنګله باندې کېږدئ مسلم ورته وایي چې ښځه د امام بدن ګلو سره رنګ دی وشوه د ما بدن کربلا ځمکې باندې کېږدمه ویله مسلمه وروره ته به ښایسته ورور یې دا شی نشي کېدی ته به د جنګدان سلګۍ د حسین د امامت ځنګله باندې کوې یکدم داسې نظر شو مسلم سترګې پټې کړلې لاسونه یې راټول کړلو خپې یې راټولې کړلې ویله مسلم څه ډول لیدلو ویله آقا چې ښځه ښي طرف یو کس ولاړ دی سر باندې خاورې ګړولې دي د کوثر چینې جام ورسره دی کیڼ طرف راته یوه هستي ولاړه دی ویله واوره خو ویله دا ورته وایه مسلم دا خپې مې ویلې راټولې کړلې ویله آقا چې ښځه ایوان دور بکرو که ورمن ویلونا بخاری بگیری و مسلمه ما تا سلامی زکار به حسین قربان کرلو ویلوان مسلمه دا چون ده مولانا نی پیشنده بکرو که پتا ویلونا